د طبیعي پیښو د اړخه اندېښنې تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې په سیمه کې د زلزلې د پیښېدلو امکان سته او کنه، خو د سیلابونو او ورښتونو د راوتلو او ورېدلو جدي خطر سته چې هر کال د جام څلی ورسره مخامخ دي. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ورښتونو له امله د جام سیند په بستر کې د اوبو او سیلابونو اندازه دومره زیاته وه چې د هېواد زیات شمېر فرهنګیانو د دې مینار د لوېدلو احتمال نوي په سلو کې منلی و. خو له نیکه مرغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په موقع د محلي بشري نیرو په استخدام سره د اوبو مخه واړول او د زیاتو تخنیکی، امنیتي او اداري ستونزو تر حل وروسته په غور ولایت کې د جام څلي شاوخواته د سیلابونو له امله د راوړل سوو خاورو، خټو، ریګو او ډبرو د پاکارۍ چارې د 1498 لمریز کال د دلوي په میاشت کې پیل او د 1499 لمریز کال د حمل په میاشت کې